د قربانۍ حکمتونه. په ننني درس کې به دا خبره ذکر کوو چې د دې قربانۍ څه حکمتونه دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې رب العالمین حکیم رب دی، د هغه هیڅ حکم د بېشماره حکمتونو نه خالی نه دی. لیکن باید موږ او تاسو د کتاب او سنت په رڼا کې سوچ او فکر وکړو او د هر عبادت هغه اسرار حکمتونو ته ذهن متوجه کو چې د دې په وجه به زموږ او ستاسو ډېر اطمینان قلبي راشي او عمل کول به ډېره مزه او خوند موږ او تاسو له راکړي. نو په قربانۍ کولو کې بېشماره حکمتونه دي، خو یو څو به د هغې نه ذکر کړو. اول دا دی چې په دې قربانۍ په وجه باندې انسان الله ته نږدې کیږي. ځکه کوم یو انسان چې د الله د رضا دپاره وینه توی کړي نو هغه انسان الله رب العالمین ته ډېر قربت حاصلوي. د الله هر حکم عملي کول د الله رب العالمین ته د قربت یوه بهترینه ذریعه ده. دویم دا دی چې ته کله قرباني ذبحه کې نو ستا په کور کې به غوښې وي، هغه غوښې به په مسکینانو صدقه کې، په میلمنو صدقه کې او داسې نور. او صدقه دومره یو بهترین عبادت دی چې د هغې بېشماره فایدې دي چې د دې په وجه الله مصیبتونه ختموي، مال حال کې برکت حاصلیږي، الله ته تقرب پې حاصلیږي. انسان دپاره د قیامت د ورځې سوری دی هغه د صدقې د وجې نه جوړیږي او داسې نور بهترین عبادات هغه به پې وشي. دریم د دې په وجه باندې د یارانو دوستانو سره مینه اضافه کیږي. هغه دا دی چې ته به د دې قربانۍ د غوښې نه څه حصه راوالي یارانو دوستانو ته به هدیه کړي او د هدیې په وجه باندې د خپلو یارانو دوستانو سره مینه زیاتیږي. څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تهادوا تحابوا، تاسو خپل مابین کې یو بل ته هدیې ورکوئ، ستاسو مینه به د یو بل سره زیاته شي. څلورمه فایده پکې دا ده چې د دې په وجه باندې به انسان په خپل اهل بیت باندې پراخي راولي او په خپلو اهل بیتو پراخي راوستل دا هم شریعت ته یو مطلوب عمل دی. ځکه نو پنځم دا دی چې دا د اسلام د شعایرو نه دی. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، چا چې د الله د دین د شعایرو تعظیم وکړو دا د زړونو د تقوا نه ده. یو بهترینه حکمت پکې دا دی چې د حنیفیت امامان چې هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دي هغوی پسې به اقتدا وکړي. وجه دا ده چې قرباني هغوی کړې ده او د هغوی قرباني الله ته مقبوله وه او الله هغوی ته د اسمان نه قرباني راولېږله. قرآن کې الله وایي وفدیناه بذبح عظیم، نو ته به په هغې پسې روان شي. موږ ته الله دا حکم کړی دی چې واتبع ملت ابراهیم حنیفا، الله خپل حبیب ته وایي ته د ملت ابراهیمي اتباع وکړه. نو په دې کې به ملت ابراهیمي پسې سړی اتباع وکړي کوم چې الله موږ ته حکم کړی دی او داسې بېشماره فایدې پکې نور هم پرتې دي.